الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف وآي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزت مندو مسلمانانو رونو او کورونو کی اوریدن کو خیندو میندو در رمضان المبارک میاش شورو شوی دا او اللہ تبارک و تعالی د خپل طرفنا د غلوی نعمت دا منتراکو دنیا کې د انسان زندگی دا کم دا او لگا دا دنیا کے اللہ دا انسان دل تک ہے کار لرا لے گلے دے بدل تک نیک اعمال کی او بیا به د دې ځای نه د ده واپسي وي او تګ به وي د دې ځای نه به دې ځي رخصتېږي به او کم انسان کا دلته څه اعمال د نیکۍ کړي وو بیا به د ده دپاره همیشه خوشحالي وي او کنا د ځان لا ستړی نه وي ورکړی دنیا کې پل نفس له تکلیف نه وي ورکړی او د الله حکم او د پیغمبر علیه السلام په طریقه باندې نه وي چلیدلی دا سړی به ناکام وي الله تبارک و تعالی مونږ باندې ډېر زیات کرم او رحم وکړو د رمضان المبارک میاشت را باندې الله راوستله صحابه کرام فرمایي چې کله به د رمضان المبارک میاشت دارالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زندگی کی با مونگا درے خبر دا بیا پا زیادت سر چی دی اغا محسوس ولی درے کارون بداسیو چی اغا با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روجہ کی اغیلا پاغی کے بے خز زیادت دا چی دی حغا شروع کو آغا دری کارونا سو آغا دری خبری سوی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با دا رمضان المبارک پا میاشت کی اغیلا
هغه کې به ښه تاکید هغه کې به ښه زیادت دا چې دی هغه شروع کو یو په هغه دریو سيزونو کې داو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عبادت کې ښه کوشش دا چې دی هغه شروع کو حال دا دی چې اسی ورځو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارکه داو د عبادت داسې حالاتو دومره عبادت به کاو چې احادیثو کې راځي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قدمونه مبارک دا به اوپړ سیدل دومره عبادت به ورځو کې کاو د روزې نه علاوه په عام ورځو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عبادت دا حالو نو چې رمضان المبارک به شروع شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د دین زیات په عبادت کې کوشش او جستجو دا چې دی هغه سکړه دا شروع کړه رمضان المبارک دا د برکتونو میاشتا دا د رحمتونو میاشتا دا د مغفرت میاشتا دا د سیزن میاشتا سرنګ چې د کاروباري سړی د دکاندار سړی د تاجر سړی په کال کې سورزي داسي چې هغه د سیزن ورزي هغه د ګټي ورزي ندی په هغه کې ځان باندې لوګا تند تیری ځان باندې ستړي تکلیف تیری د دې د پاره چې دا زما د سیزن ورځ شپې دي پدې کې ځان ستړي کما او دا په کال کې لکټیمی چې پدې کې زه خواري مهنت زیات وکم چې پیسې بغیر ډېرې وګټم دقه شان دی د رمضان المبارک دا میاش دا د اعمالو د سیزن میاشتا دا د اعمالو د سیزن میاشتا لکه تاسو تماوی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدری کارونه دی میاش کې بیا په زیادت سره چې دی هغه کول یو عمل په هغه کې په عبادت کې چې دی هغه جستجو عبادت کې چې دی زیات کوشش دا چې دی هغه کول نو موږ له پکار دی چې دی میاش کې زیات عبادت چې دی هغه وکړو زیات تلاوتونه دی کې وکړو زیات ذکر او اذکار دی کې چې دی هغه وکړو د دې دا یو لمحه دا چې د زمونږ نه ګډه وډه نشي احادیث مبارکو کې راځي چې رمضان المبارک را نږدې شي الله تبارک وتعالى جنت الفردوس دا اوینسی جنت دا اوینسی دا سنبال کی دیل خوشبوئے چی دی اغور کی او چی کلا لنبے رمضان چی دی دا شروع کی گی اللہ تبارک و تعالی دو روجدارو دا پارا دا جنت دروازی دا چی دی اغسی کی دا کولاو کی دا سمری لوی سعادت شو او بلی او حدیث کے رازی چی کلا روجدار روجہ اونسی نو په اوبو کې میان په سوړو کې چینجی په هوا کې مارغان د دې روجدار د پاره چې دی د بخشش او د مغفرت دعاګانې دا چې دی هغه غواړي او بل یو حدیث کې راځي چې کله روجدار دعا غواړي الله تزاری کی د الله نه دعا غواړي نو د په دې دعا باندې فرشتي چې دی دا امين وایي د روزدار په دعا باندې فرشتي امين چې دی دا څه کی دا وایي لہذا د دې وجه نه مونږ لا روزه کې په عبادت کې زیات کوشش دا کول لا سجدا پکار دی زیات عبادت څه مطلب مونږه پنځه منځونه کو دا خو په ماته باندې دا الله حکم دی دا فرض دی
د دې سره سره زماستانه تهجد چته د میاش کې پاتې نشي، اشراق رانا چته د میاش کې پاتې نشي، د چاش منز د غرمې منز دا رانا چرته پاتې نشي، نوافل رانا چرته پاتې نشي، د مازیګر د مانځه نه مخکې سنت زواید دا رانا چرته پاتې نشي، د ماښام نه وروستو شپږ رکعاته اوابین دا نفل رانا چرته پاتې نشي، او دغه شانتې د دې سره سره تراویح دا زمونږ نه چرته چې دی هغه پاتې نشي. دا زما ستا د فرضونه علاوه نفل عبادت تی چې په دې کې زمونږ نه کمی کوتاهی دا چې دی هغه را نشي. ځکه احادیث مبارکو کې راځي رمضان المبارک دا ډیره برکتي میاشت ده چې کله انسان دیکھي نفل عبادت کی دا نفل ورلا الله پاک په فرض باندې بدلی، د دینه بلابل لوی انعام سوي نفل الله پاک دا په فرض باندې بدلی، او چې یو فرض دی پکې وکړو نو د دې اجر او ثواب الله تعالی په اویا چند باندې چې دی هغه درکړي. دا د رمضان المبارک برکات. ځکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اولها رحمت، دا رمضان المبارک اول عشرہ دا رحمت دی، دیکھیں انسان تا دا اللہ رحمت دا متوجی وی. واوسطها مغفرت، دا دی درمیانه عیسا چی کم دا دویم عیسا دا یولسمی روجین در شلمی پوری دا سشید دا مغفرت دی، پا دیکھ اللہ دا دی خپل بندا مغفرت چی دی اغا کی. وآخرها عتق من النار، او دا اخیره لسمه چی دا اخیره لسورزی چی دی دا دا جہنم نا دا خلاصی دی. دیکھ اللہ پاک مومنان اللہ آغی کسان اللہ چی جہنم تزید آغی دا بخشش اعلان اللہ چی دی اغا کی دی میاش او دے اخیره عشرک. لہذا مونږ پکار دی چې دی میاش کې په الله پاک باندې ځان وبخو، په الله باندې ځان معاف کو دی میاش کې. نو یو خبره مې دا وکړله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با عبادت کې چې دی هغه زیات کوشش دا شروع کو، زیات عبادت به چې دی هغه کا. نو موږ لم پکار دی چې دی میاش کې زیات عبادت هغه وکړو. دویمه خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم با دی میاش کې صدقه ډیره زیاته ورکوله. دویم عمل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی میاش کې دا صحابه کرام فرمایي کنا چې اسبه نبی علیہ السلام عبادت کاو خو دی میاشت کې به درې کارونه به ډیر زیات بیا کول. یو په هغه کې عبادت، دویم په هغه کې صدقه. صدقه تاسو تماوي چې نفل الله په فرض باندې بدلی او فرض الله په اویا باندې. مثال په تور دی کې تا نفلی صدقه وکړه الله تعالی د دې د فرض اجر او ثواب دا درکې. فرض صدقه مثال زکات دی ورکو الله دل اغا په اویا چند باندې چې دی هغه بدلی. چې مونږه د خپل مال نه نفلی صدقه ورکو، نن زمونږ چمګاون کې به څومره غریبانان وي، څومره محتاج به وي، څومره حاجتمند به وي. صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعرض کی دا اللہ رسولہ بہترین صدقہ کم ایوہ دا، غور صدقہ کم ایوہ دا.
نبی علیہ السلام او فرمایل د آیات کریمه اولستو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هیڅ کله او هرگز به تاسو نیکی حاصله نه کې حتى تنفقوا ما تحبون تر دې پورې چې تاسو خپل خوښ سیز دا صدقه کې دا د الله پاک په نوم باندې ورکې بیا عرض کړی شو کچری یو سړی داسې اونکی نه بیا د خپل زیاتی مال چې د الله په نوم باندې صدقه کې بیا عرض کړی شو کچری داسې یو سړی اونکی نبی علیہ السلام فرمایل د خپل خوراک نه سیواګر خوراک دا صدقه کی بیا عرض کړی شو کچری یو سړی داسې چې دی هغه اونکړی شي نو بیا د دې ځان د بیا د مسلمان خدمت او کی د خپل طاقت مطابق څومره د طاقت دی د هغه طاقت مطابق د بل مسلمان خدمت دا چې دی هغه وک بیا عرض کړی شو کو چری یو سړی دامونه کړی شي دا نشي کوله نبی علیہ السلام او فرمایل وی بیا دی ځان چې دی هغه سکی ځان چې دی هغه د ظلم نه بچ کی د ظلم زیاتی نه دی ځان چې دی هغه بچ کی دام د صدقې یو قسم شو نو دویم عمل با نبی علیہ السلام د سکاو دی میاش کې د صدقې کاو روایتو کې راځي د نبی علیہ السلام د صدقې دا حالو لکه څنګه چې دا اوا تیز چلیږي تیز روانه دا اوا د نبی علیہ السلام دا لاس په خیرات او صدقاتو کې دغه اوانه تیزو دا سه صدقه به نبی علیہ السلام کول او دریم عمل با نبی علیہ السلام دی میاش کې مناجات بیکاو دا اللہ سره ذکر و اسکار بیکاو دعاګانې به دا الله نه چې دی هغه غوښتلې الله ته به سوال کاو الله ته به زاری منت چې دی هغه کاو نو دا میا شروع نو دا د خواره او د محنت میاشتا دا د کړهو د تکلیف میاشتا چې مونږ ځان باندې دی کی تکلیف تیر کو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق راضی چې د میاش کې باغوی 63 ختمونه د قران مجید کول 63 یو ختم د ورځې یو د شپې او درې ختمونه به پتا راو کې چې دی هغه کول دا زما استاد ذهن دا نه مني زما استاد ذهن دې کې کار نه کی لیکن هغه خلق الله ته نږدې خلقو هغه د الله ولیانو هغه له الله دې ټیم کې برکت چې دی هغه اچولې دا علامه رایفوری رحمت الله علیه بارک چې دی هغه راضی و چې کله با د رمضان المبارک میا شراله خپل مریدان به راغون کړو ځان ته به کینول او سبه وی ورتا وی زما شاګردانو مریدانو کسي وسراته اوایه کني بیا به مونږ د رمضان المبارک نورستو د یو بل سره ملاقات کو او بیا به یو مرید له یو بوجه ورکړه ودا د ځان سره کېدا وا څومره خاتونه چې راضي دي ته اچوا د رمضان نورستو به دا خاتونه زبیا چې دی هغه ګورم او دا شعبان اخیره شپې نه با داغي جمعات مکمل دا د مخلوق او د خلقو نه ډکو د اعتکاف د پاره بچ دی هغه راغلی نو دا میاشه غوی ځاله د عبادت د پاره خاص کړي و مریدانو ته به وی چې بس وس تاسو څه کوي ځاله زه د اختر نه رستو به بیا ملاقات چې دی هغه کو
دا ټوله میاشت په هغوی اعتکاف کو، اعتکاف ته بناسو، ذکر و اذکار د الله عبادت او دعاګانو کې به دغه شپې ورځې دا چې دی هغه څه کولې دا تېرولې. علامه ذکریا رحمت الله علیه بارکی چې دی هغه راځي ټوله شپه به چې دی هغه قیام کاو، تراویح به کولې، ذکر و اذکار تلاوت به کاو، پېشمنی پورې به لګیاو، پېشمنی نه بعد به بیا منځ چې دی هغه وکړو، بیا به ذکر و اذکار دی کې لګیا شو. پنځه شپږ ورځې داسې اعمال وکړو، وجود ډېر زیات ټپ شوی دی، ډېر زیات خراب شوی دی. ابي کم صاحب چې به ورله ختم کاو، قرآن به ورلوي، دی به پسې ولاړو، هغه ته وی داسې وکړه چې ستا استاذ ډېر زیات بیمار دی، تکلیف دی وته او د دې عبادت نه منع کېږي نه، داسې وکړه چې ته دلته عذر پیش کا چې زه بیمار یم، ما ته تکلیف دی او ډېر قیام نشم کولی، نن به لږ سبق چې دی هغه ووایو د دې دپاره چې دی آرام وکړي او دته لږ څه میلاو شي، آرام وجود ته میلاو شي. چې کله شپه شوله د تراو ټیم شو، دا حافظ او دا شاگرد ورته وایي جی نن زه ټیک نه یم، طبیعت مې خراب دی، نن به لږ تلاوت وکړو. علامه ذکریا رحمت الله علیه ته وی ټیک ده چې تا ته تکلیف دی، زه تاله تکلیف درکول نه غواړم. د چې کوم تلاوت کاو هغه د سره د وکړو، بیا ورته خپله بستره شمه سمه کړه، وې زه به نه وې زما په دې بستره کې دلته سملا، په هغې خپله بستره کې سملاو. دا شاګرد دی وایي چې زما کله سترګې پټې شوې، علامه ذکریا رحمت الله علیه راغی، زما خپو ته کېناست، وی ما له خپې چاپېږي، وی زه په هغې خپو دباولو باندې راویښ شوم، ما چې وکتل چې څوک دي داسې چې ما له خپې چاپېږي، چې راپاڅېدم وی هغه زما پیر او مرشد علامه ذکریا رحمت الله علیه دی. ما ورته وی چې صاحب دا تاسو څه کوئ؟ وی تا نه وی چې ما ته تکلیف دی، زه نن بیمار یم، مې چې عبادت خواصې نه کو، خو چې راشه زه د ده خپې چاپي کم او دی ستړی دی، ما له تراویح کی، زما مخې ته ولاړي، ما له قرآن چې دی هغه لولي. دغه خلکو سره قدر، حافظانو عالمانو قدر وسره. دا شاګرد دی وی چې ما ته خو اصل کې د ده بیبي دا خبره کړې وه، وی زه راپاڅېدم، ما ورته وی چې جی چې تاسو نو د کېږئ، دا خو زه ستاسو د آرام دپاره لګیا چې تاسو آرام وکړئ، چې تاسو نو د کېږئ نو ما له څه پکار دی چې زه وده کېږم، راځه چې بیا تلاوت شروع. یو علامه ذکریا رحمت الله علیه ته وفرمایل چې دې کې ما له خوب نه دی پکار، کېدی شي دا زما د زندګۍ اخیری رمضان یي، کال له هېڅ پته نه لګي چې زه به بلې روژې ته ورسم او که ونه رسم. دا خبره میرونو دې پورې کوله چې دې میاشت کې مونږه څه وکړو، د الله سره مناجات، ذکر و اذکار، تلاوت، دې خبرو له زور ورکړو. دا د سیزن میاشت ده، دا د خپلې زندګۍ اخیری روژه وګڼو. را روان کال له هېڅ پته نه لګي چې یو به که به نه به یو، را روان کال له هېڅ پته نه لګي ژوندي به یو، کېدی شي د قیام طاقت رانه الله غوستی، یا په کرسۍ باندې ناست یو، سجدې ته هم ډډې لګي چې سجده مو وکړئ، بیا به د سجدې توفیق نه راکولی کېږي، بیا به دا وایو چې رکوع له راغلی، رکوع ته کته شوې، خو بیا به مې ملا نه ټیټېږي الله ته، نو چې اوس دا موقع غنیمت وګڼو. د هغې خلکو په شان عبادت خو نشو کولی چې د هغوی پیښې وکړو، د هغوی په شان شپې خورول شو نه راولی چې د هغې خلکو په شان لږ عبادت چې دی هغه وکړو، ډېر زیات کمزوري یو. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه گاون کې به یو کس پاتې کېدو، لوهارو اوسپنې به یې اور کې ګرمولې، د هغې نه به چړۍ چاکوان دا لا بلا دا څیزونه رغول. وفات شو. یو عالم، یو بزرگ خوب کې ولیدو
تپوس دی کی دی لوهارنا وی کم مقام او مرتبه دل الله درکو هغه وی کم مرتبه مقام چې امام احمد ابن حنبل ته نصیب شویو هغه مقام او مرتبه را الله را کړو دی حیران دی لوهار خو صرف هغه خپل کار کړی دی او مونږ به کا نور خود سې نه دی کړی امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه خود دین په خاطر باندې ډیر قربانه ډیر سخت چې دی غتیری کړی دی د وخت بادشاہ د وخت گورنل اغله کوړی چې دی هغه ور کړی دی ډیر حالت پاګه باندې تیر شوی دی نو څنګه یو وسپنی والتا څنګه یو ګلکار سړی تا یو مزدورکار سړی تا د امام احمد ابن حنبل مقام څنګه حاصلېږي ډیر هغه زمانه کې نور بزرګانو هغه ته خپل خوب بیان کو هغه چې کور والا نه به معلوماتو کو کې دي چې داسې عملی کړي چې کله هغه معلومات کړو هغه سوچو کو چې د خدا سره عبادت نه دی کړي خو دوه خبرې پکې وي یو دا چې پین وخت منځ به کاو چې کله به اذان شروع شو نو کده به دا سټکی داسې اوچت کړي او د بانګ आवाज به واوري نو واپس داغي وسپنې لنه دی راچولې هغه سټکی به د اوګینه واپس کې خود پزما کبان چې خدای الله نو واغست شو زبم بیا دا کار چې دی هغه کومه دا هغه زینب ډایرک جمعات ته چې دی هغه ته نه یو به دا کار کاو چې د مانزه اهتمام به کاو منځ چرته چې دی هغه نه دی پرخ او دویم دا چې کله بشپشوا امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه به عبادت کو شپه به رونه ولا الله تبا ولاړو زما خاون بچیو مزدورکار سړی ټول ورځ به دا اوس پنه ټکولې ماسوتن بستړی شوی نو دا به وی چې یا الله کاش چې زم وزګار وي زما دومره اهل او عیال نه وي زما دا مزدوری چې دی هغه نه وي او مام د امام احمد ابن حنبل په شان د عبادت چې دی دا کړی وي نو هغه بزرگ او فرمایل چې الله تبارک وتعالى د دغه دوو خبرو د وجه نه دغه ذمہدار او دغه مزدورکار کسلا د امام احمد ابن حنبل مقام د دوو عملونو د وجه نه ورکو یو دا چې منځ نه دی پرېخي دویم دا چې بزړه کې هغه صحیح طلب د عبادت هغه عبادت خو کول نه شو هغه طلب او هغه درد په زړه کې د هغه د وجه نه الله د امام احمد ابن حنبل مقام او مرتبه ته ورسو نورونو من خدا هغه خلکو به شان عبادت نشو کولای هغه شان شپې نشو لولای خو چې د هغه خلکو په هغه لین کې ځان راولو یوسف علیه السلام چې کله د مصر بازار کې خرڅېدو نو ډېر غټ غټ تاجران بادشاهان راغلیو یو بوډۍ پکې را روانه وه هغې د ځان سره څه وړی مړی څه ویښته راغوستي چا دې تپوس وکړو ویې څه کوې ویې زما یوسف خرڅېږي او هغه چې دی هغه اخلمه چا ورته وي څنګه به اخلي وي هغې دغه غټ غټ تاجران بادشاهان کروړپتیان راغلي دي وي ما ته پته ده چې زه هغه نشم اخیستی د دې دپاره ځم چې د قیامت په ورځ اعلان وشي چې د یوسف علیه السلام خریداران پاسه چې زم په هغه خریدارانو کې چې دی هغه څه شم پاسم چې د قیامت په ورځ اعلان وشي چې داسې خلک هغه پاسه چې داسې عبادت یې کړی دی نو مونږ خو هغه شان دی نه دی کړی خو د هغوی هم پیښې د هغوی په شان دی لږ لم هم کړی دی کیدای شي الله پاک د دغه مشابهت د وجې نه د هغوی په هغې ټولګي کې د هغوی په هغې ډله کې چې دی هغه مونږ څه کي هغه چې دی هغه پاسي نورونو د رمضان المبارک شپې ورځې دي دا د رحمت هغه عشره چې دی هغه شروع ده چې دی کې مونږه عبادت لزور چې دی هغه ورکو دغه شان صدقات لزور چې دی هغه ورکو دغه شان ته په مناجاتو کې ذکر او اذکار او ګدیګ دی دعاګانې د الله پاک نه چې دی هغه غواړو ان شاء الله کچری دا رمضان المبارک مونږ صحیح مانو کې تیر کو په صحیح طریقې سره ان شاء الله د دې د برکت به الله پاک دا نور راتلون کې شپې ورځې په مونږ باندې په خیر خیریت سره په صحیح طریقې سره چې دی هغه تیری کی الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق را نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.